السلام علیکم. په دې ویډیو کې به مونږ د was او were استعمال زده کوو چې ډیر یو اسانه او مهم ګرامر دی په انګلیش کې. که چا زما دغه ویډیو کتلی وي نو دا ویډیو به ورته ډیره زیاته اسانه شي دی ځکه چې هغه ویډیو او دا ویډیو تقریبا یو شان دی، یوازې په استعمال کې فرق لري. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې مکمل ورباندې پوه شئ. دی نو ویډیو شروع کوو. ملګرو اول به تاسو دلته دا وګورئ چې دغه من په کوم وخت کې استعمالو دی. هغه ګوره هغه بل ویډیو کې چې ما تاسو ته ویلي ول از ام آر هغه موږ په اوسني وخت کې استعمالو دی. خو دغه was او دغه were دا په تیر وخت کې د یو شخص یا یو څیز حالات بیانولو لپاره دا موږ استعمالو، د تیر وخت لپاره استعمالو دی. کله چې موږ په تیر وخت کې د یو شخص یا یو څیز حالات بیانو چې هغه څه و یا څنګه و دی، د دې لپاره دا موږ استعمالو. وروسته مثالونو کې خپل ورباندې مکمل پوهیږئ، ډېر زیات اسانه دی. ګورئ له هی شي اټ او سنګل نیم مطلب یو نوم سره موږ له دې سره موږ was استعمالو چې دا به د و یا و معنا به ورکوي دی، په جمله کې به ورباندې پوهیږئ. او آی چې د آی سره هم موږ was استعمالو او دا به د وم اواز ورکوي، لکه زه وم دغسې دی. همدارنګه وی یو دی او پلورل کېږي چې یو نه زیات نومونه وي، لکه 2 نمونه 3 نمونه د پلورل کېږي دی. نو له دې سره بیا موږ ور استعمالو چې دا به د و یا د وی اواز به ورکوي دی. نو په مثالو کې خپل باندې پوهیږئ. ګورئ ملګرو اول دلته راځو د جملو جوړه فرموله کې اول موږ دا راځو چې اول به همیشه موږ سبجیکټ استعمالو. د تیر وخت لپاره چې کله موږ جملې جوړو یا د یو څیز یا یو شي حالت بیانو نو هغه لپاره موږ سره دغه فرموله ده چې اول سبجیکټ استعمالیږي، بیا was یا were به استعمالیږي، د سبجیکټ مطابق باندې بیا موږ ایجکټیو استعمالو دی. ګوره که زه وایم چې هغه مصروف و نو څنګه به وایو هی دا موږ سره سبجیکټ ده، نو هی سره موږ was استعمالو، نو هی was هغه و بیزي مصروفه، نو دغه بیزي موږ سره چې ده ایجکټیو ده دی. همدارنګه دلته موږ وایو چې هغوی لوړ و. تاسو دې ته سوچ مه کوئ چې ایجکټیو دغه څه ته وایي، دا په هغه ویډیو کې درته ویلی و. دې ته تاسو سوچ مه کوئ. اول دغه جملو ته وګورئ، دغه سټرکچر ته ګورئ، دغه بیا جملې تاسو جوړولی شئ. لکه زه وایم چې هغوی لوړ و نو څنګه دی وړ دوی و هغه ته څه وایي لوړ ته ټال وایي، بس دی وړ دوی و ټال لوړ دی. بل وګورئ زه هوښیار وم، دا به څنګه وایو I was، دې مطلب دی زه وم، نو له آی سره موږ was استعمالو دی. نو I was زه وم. هوښیار ته څه وایي انټیلیجنټ، نو I was intelligent زه هوښیار وم. دغسې جملې تاسو جوړولی شئ. اوس دې بل سټرکچر ته وګورئ، دې کې هم موږ سره په اخري کې ناون چې کله راځي، لکه زه وایم چې هغه استاد و. ګوره هی was هغه و، استاد ته څه ویل کېږي ټیچر، نو هی was a teacher هغه یو استاد و. زه شاګرد وم، ګوره I was زه وم a student یو شاګرد دی. دلته وګورئ موږ کارګران وو، we were موږ وو، workers کارګران. نو ډېر زیات اسانه ده دی. نور مثال ته وګورئ. چې کله موږ د was کې جملې جوړو نو څنګه به جوړو. ګوره که زه وایم چې احمد ډیر خفه و، څنګه به وایو احمد و very sad ډیر خفه دی. یا به ایجکټیو راځي یا به نام راځي، هغه ته به تاسو سوچ نه کوئ دی. نو ډیر خفه ته څه ویل کېږي very sad ویل کېږي. نو احمد و very sad ډیر خفه. دلته وګورئ هغه زما د تره لور وه، نو څنګه به وایو she was هغه وه my cousin زما د تره لور. دغسې دی cousin ویل کېږي د تره لور ته یا تره زوی ته دی. دلته وګورئ ریحان په کوټه کې و، دا څنګه وایو. ګوره ریحان و in the room په کوټه کې. بل ته وګورئ زه هلته کارګر وم، ګوره زه وم څنګه به وایو I was زه وم worker کارګر there هلته دی. نو څومره زیات اسانه سو. اوس راځه په ور کې یو څو جملې جوړو. هغوی خفه و، څنګه به they were دوی ول یا هغوی و sad خفه دی. هغوی ستړي وو، څنګه وایي they were هغوی وو tired ستړي. ته یوټوبر وې، ګوره ته یوټوبر وې، څنګه به وایو you were ته وې یوټوبر. دلته ګورئ موږ خوشحاله وو، څنګه به وایو we were موږ وو happy خوشحاله. دلته مهمه خبر دا ده که چې تاسو د سبجیکټ مطابق به تاسو دغه was یا were استعمالوئ، دا به تاسو نه هیر نشي. زیاتره وخت خلک له یو سره was استعمالوي یا له وی سره was استعمالوي یا له آی سره were استعمالوي. دې کې به تاسو کنفیوز نه شئ. دا به تاسو زده کړئ چې له هی شیر سره موږ چې استعمالو او له یو وی د سره موږ چې استعمالو دا به تاسو همیشه زده کړئ.
خو اوس راځو چې په دې کې موږ منفي جملې څنګه جوړو دا ګوډ زیات مهم دی چې کله هم تاسو یو سټرکچر زده کوئ یا د هغه باید تاسو منفي او سوالیه جملې باید جوړې کړئ هغه به تاسو زده وي چې دې منفي جملې څنګه جوړیږي او سوالیه جملې څنګه جوړیږي چې به تاسو دا زده وي هغه ښایسته نه وه څنګه به وایو she was not beautiful هغه ښایسته نه وه زه ډاکټر نه وم څنګه به وایو I was not a doctor نو دلته وګوره سټرکچر مې ته لیکلی دی چې د سبجیکټ مطابق وز یا ور راځي ورپسې بیا ناټ استعمالو د وز یا ور نه وروسته موږ ناټ استعمالو بیا موږ سره چې جوړېږي منفي جوړېږي ښه موږ پرون مصروف نه وو وي ور ناټ موږ نه وو بیزي مصروفه یسټرډی پرون ښه چې کله وځي کې موږ سوالیه جملې څنګه جوړو ګوره سوالیه جملې لپاره موږ سره سټرکچر چې اول به وز یا ور راځي سبجیکټ مطابق باندې بیا موږ سره ایجکټیو راځي یا به نام راځي ګوره آیا هغه ښایسته وه څنګه به وایو was she beautiful was she آیا هغه وه beautiful ښایسته آیا زه ډاکټر وم was I آیا زه وم a doctor یو ډاکټر آیا موږ پرون مصروف وو were we busy yesterday آیا موږ پرون مصروف وو دی موږ سره دغه څه ده ښه دغه ګوره ډېر زیات مهم دی ملګرو چې کله موږ نه څوک سوال وکړي یا موږ چې کله چا نه سوال وکړو د هغه به موږ لنډ جواب څنګه ورکوو لنډ جوابونه څه دی ګوره که موږ څوک چې was I late آیا زه ناوخته وم نو څنګه به وایو دې چې موږ سره لنډ جواب چې دی yes you were هو ته وې او که ته نه وې no you weren't نو نه ته نه وې څه دی were you tired آیا ته ستړی وې yes I was هو زه ومه no I wasn't نه زه نه ومه نو دا موږ سره پازیټیو جواب دی دا موږ سره نیګیټیو جواب دی څه دی were you both happy آیا تاسو دواړه خوشحاله وئ yes we were هو موږ وو no we weren't نه موږ نه وو were they thirsty آیا دوی تږي ول yes they were هو دوی ول no they weren't نه دوی نه وو was she sick again آیا هغه دوباره خمریزه وه yes he آیا هغه دوباره مریض وو yes he was هو هغه وو no he wasn't نه هغه نه وو was it available آیا دا موجود وو yes it was هو دا وو no it wasn't څه دی نو چې کله هم موږ نه په وز یا ور کې سوال وشي نو موږ به جواب ته په وز او ور کې حتما ورکوو په yes نه به موږ په ور یا وز کې موږ جواب ورکوو څه دی دا به تاسو همیشه په ذهن کې ونیسئ نو امید لرم چې دا ویډیو مو حتما خوښه شوې وي د سره لایک ضرور سره لایک یا او چینل هم سره سبسکرایب کړئ داسې نورو مهمه ویډیوګانو لپاره thank you so much for watching this video